الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول شروغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي. د روژې حفاظت خپرونې مینوالو د دغه خپرونې دویمه برخه د روژې مبارکې میاشته ده. خوش قسمت او خوش نصیبه دي هغه خلک چې دغه میاشتې ته الله راورسول. ځکه عزتمنو حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې میاشت ته نږدې وفرمایله چې پر تاسې باندې د روژې میاشت راغله چې دا د برکتونو میاشته ده. په دې کې الله جل جلاله ستاسې طرف ته متوجه کیږي، خپل خاص رحمت نازلوي، ستاسې ګناهونه معاف کوي، ستاسې دعاګانې قبلوي، ستاسې سیالۍ ته ګوري او پر ملائکو باندې فخر کوي. بس تاسې خپلې نیکیانې الله ته وښایاست. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. بدنصیبه دی هغه څوک چې په دغه میاشت کې هم د الله د رحمت څخه محروم پاتې سي. عزتمنو، دا یو داسې مبارکه میاشت ده که سړی د دې په عزت او احترام په قدر باندې پوه سي. په عربونو روپۍ په کروڑونو روپۍ به لګولی، خو دا میاشت به ځان در رسولو کوشش کولی. خو افسوس مسلمانان د دې د قدر او د احترام او د عزت څخه ناخبره دي. د دنیا په عشق و تماشو کې ډوب دي، لکه څنګه چې نور عبادتونه یو عادت ګرځولي دي، دغسې د روژې میاشت هم یو عادت ګرځولې ده. تاسې راسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې څومره فضایل بیان کړي دي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. رواه البخاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د روژې میاشت راسي نو د جنت دروازې خلاصې کول سي. بل ځای کې فرمای: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د روژې میاشت شروع سي د اسمانونو دروازې خلاص سي، یعنی د جنتونو دروازې خلاص سي او د دوزخ دروازې بند کول سي او شیطانان وتړل سي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په یو روایت کې دا الفاظ هم سته: فتحت ابواب الرحمه. رواه مسلم. چې د رحمت دروازې خلاص سي. د رحمت لارې د اسمان د طرفه سره ځي، نو ځکه د اسمان د دروازې د خلاصېدلو څخه هم مراد دا دی چې د رحمت او د جنت دروازې خلاصې کول سي. نو د دغه حدیثو څخه دا معلومیږي چې د روژې په میاشته کې د جنت ټول دروازې خلاصې کول سي، د الله جل جلاله د طرفه څخه د رحمتونو باران وي او د دوزخ ټول دروازې بندې سي. نو لہذا د دغه بابرکته او بارحمت میاشتې د هر غړي قدر کول پکار دي. نو عزتمنو، خلاصتا دا میاشته د سیزن میاشته ده، د نیکی کولو میاشته ده، د 11 میاشتو هغه رجسټر چې د ګناهونو څخه ډک دی هغه د صفا کولو میاشته ده، دا د عباداتو میاشته ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دغه میاشته کې الله جل جلاله ستاسې سیالي ته ګوري، ستاسې د دین مقابلې ته ګوري چې څومره تاسې خپل دین و الله ته ورښکاره کړئ، خپل عبادتونه و الله ته ورښکاره کړئ. فاستبقوا الخيرات، د خیر او د نیکی په کارونو کې یو د بل څخه ځان مخته کړي. د دغه روژې د راکړلو څخه مخکې باید هر سړی و دې ته تیاري ونیسي، دې ته ترتیب برابر کړي چې څنګه نفلونه به کوم، تراویح به څنګه کوم، نور عبادتونه به څنګه کوم. دا تیاریانې ورته ونیسي. خو په بده مرغه ډېر په افسوس او په تعصب سره به ووایي چې ځینې مسلمانان و دغه میاشتې ته د ټورنمنټو انتظام نسی، د چکو او د فتو د بورډو انتظام نسی. د روژې د میاشتې څخه مخکې به دومره ګناهونه او دومره غلط حرکتونه نه کوله
لکه څنګه چې په دغه میاشت کې دې تیاری ونیسي. نو زه هغه ټولو خلکو ته وایم، هغه ټولو مسلمانانو ته وایم چې د الله څه ویره وکړي، د الله څه خوف وکړي. نور عذابونه لا لږ دي چې د الله د طرفه څه پر موږ را روان دي. نور تاسې د الله عذاب ته دعوت مه ورکوئ. دا د شپې مجلسونه، د شپې ګپې، دا په عباداتو بدل کړي. دا د شپې ناستې د قرآن په تلاوت بدل کړي. دا د شپې ناستې په صلات تسبیح لمنځونه، د تهجد په لمنځونو، په نفلونو بدل کړي. دا روژه صرف د تیرولو نه ده چې ته ټوله شپه ګپې کوه، بنډارونه کوه، ته ټوله شپه کرکټ او فوټبال کوه، ته ټوله شپه پتې او چکې کوه، سهار نو بیا در ماپښینه و کولر ته بیده اوسه. نه عزتمنو، دا صرف د تېرېدو میاشته نه ده چې رقم دا میاشته تېره کړه. د دې یو سکینډ، یو منټ قیمتي دی. د هر سکینډ، د هر منټ، د هر غړي، د هر لمحې، د هر ساعت حفاظت پکړه. نو کم خلق چې د شپې خلق وله لعب ترا بولی یا دغه انتظام ورته برابروي، دا د خپل تباهي اسباب تیاروي. و ځینې کسان د شپې پتې کوي. دا پتې کول څومره غټ جرم دی، او بیا د روژې په میاشت. تاسو ته به زه لږ دا پتو هم تفصیل بیان کړم. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل کا حل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 408 هغه لیکي چې درې امامان پر دې متفق دي چې شطرنج دا پتې د دې هم داسې حکم دی کوم چې د نردشیر دی، او نردشیر چې کوم دی دا په ګناه کبیرو کې شمارل شوی ده. ځکه د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه یو روایت راخص دی چې هغه فرمایي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يعني چاچی نردشیر لوبه وکړه هغه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړله. دا غرنګ یو بل روایت راخص عن سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 چې حضرت سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار سره رانقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې نردشیر څوک کوي دا کم لوبې کوي نو گویا هغه خپل لاس د خنزیر په وینو او په غوښو کې رنګوي. د درې امامانو دا فیصله ده چې دغه پتې د شطرنج دا هم د نردشیر رنګ په کبیره ګناهونو کې دي. الله جل جلاله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي. او یو بل روایت راخص دی چې ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیها كاكل لحم الخنزیر. کنز العمال حدیث دی چې شطرنج کول والا دا ملعون دی او دې ته کتل والا مثال داسې دی لکه د خنزیر غوښه چې خوري. او په یو بل حدیث کې راځي چې الله جل جلاله د ورځې 360 واره خپل بنده ته د رحمت په نظر ګوري، خو چې کم څوک پتې کوي یا شطرنج کوي د هغو په دې کې هیڅ حصه نشته. نو محترمینو دغه پتې او دغه شان دا له لعب دا څومره سخته ګناه ده، څومره سخته ګناه ده. دا زموږ کتابونو دا دې راخیستي دي او موږ ټوله شپه په دې کې مبتلا یو، ټوله شپه یا په کرکټ او په فوټبال کې یا پر چکو باندې لګي او سهار بیا بیده یو. د روژې مبارکه میاشت زموږ څه په لوح لعب کې تېره سي. نو محترمو قدرمنو مسلمانانو رونو، په دغه میاشته کې الله جل جلاله ستاسې د نیکۍ مقابلو ته ګوري، نه د ټورنمنټو، د پتو، د کرکټو، د فوټبال. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې تاسې الله ته خپله نیکي وښایاست، الله به د فرشتو په مخ کې فخر کوي چې تاسې وګورئ زما بندگان څنګه عبادتونه کوي. ټوله شپه الله جل جلاله ته پر نفلو ولاړ وي، د قرآن مجید پر تلاوت ولاړ وي، دعاګانې کوي، ذکر کوي، اذکار کوي. الله به د فرشتو په مخ کې فخر پکوي چې وګورئ زما بندگان. یا د شپې خوب کوه، آرام کوه، چې څنګه دې تراویح وکړې رالی بیده سي، چې پیشنمۍ دې وکړي، د هغه څه وروسته د قرآن مجید تلاوت کوه، د لمر راختو پورې د قرآن تلاوت کوه، بیا د هغه څه وروسته بازار ته ولاړ شه، خپل کار ته ولاړ شه، بیا پر ځینې ځایونو کې د قرآن مجید ترجمې شروع وي، علما کرام ترجمې کوي، په هغه ترجمو کې شرکت کوه. په دې ځان خبر که چې زموږ رب العالمین زموږ څه غواړي،
په قرآن کې هغه موږ ته څه ویلي دي. نن چې زموږ بدنصیبي راغلی ده هغه دا وجه ده چې د قرآن لري. په عقیدو کې مې هم فتور راغلی دي، په اخلاق کې مې هم نقصانونه راغلی دي، په همسایتوب کې هم خرابۍ راغلی دي، کاروبار او تجارت هم ټول پر خراب لیول روان. دا ټوله وجه دا ده چې موږ د قرآن څخه لري یو. دا روژه کې ستا دپاره موقع ده، ورسه د قرآن ترجمو ته کښېنه، د علما کرامو تفسیرونه واوره. د قرآن چې الله نازل کړي دي څه دپاره نازل کړي دي؟ چې ته د قرآن خبرې واورې، د رب العالمین خبرې واورې چې ستا د دنیا او آخرت کامیابي په څه کې ده. هغه کوم ښېګړي دي چې ته وکې ستا مرتبه لوړوي. مخکې به په موږ تاسې کې دا متل و چې 11 میاشتې ګټه دا 1 میاشتې خوره. د دې دا مقصد هېڅ کله نه دی چې ته په دغه میاشته کې صرف رنګارنګ خوراکونه تیاری خوره، یا ته په دغه میاشته کې په روژه ماتو پر پیشلمي باندې غوښې خوره. نه، د دې مقصد دا دی چې ته د 11 میاشتې خواري کاږه، پیسې ګټه، تجارت کوه، کاروبار کوه، دغه میاشته و الله ته ورکه، د الله دین ته ورکه، عباداتو ته ورکه. د شپې د قرآن د حفظ تراویح کوه، د ورځې د قرآن ترجمې اوره. نو هغه خلک چې کم خلک پر ځای د لوح العبد مقابلو پر تراویح باندې مقابله وکړي، د قرآن پر تلاوت باندې مقابله وکړي، پر ذکر اذکار باندې مقابله وکړي، د قرآن مجید په ترجمو اوریدلو باندې مقابله وکړي. سهار یو ځای ترجمه کېږي هلته ولاړ سي، ماپښین بل ځای ترجمه کېږي هلته ولاړ سي، مازدیګر بل ځای ترجمه کېږي هلته ولاړ سي. بس لکه یو تږی چې په اوبو پسې ګرځي دغسې د قرآن مجید په ترجمو پسې د خلک وګرځي. بیا چې کله د اختر اعلان کېږي ستا به زړه خوشحاله وي چې تا په دا روژه کې څه کړي دي، تا د الله دپاره څه کړي دي. او که هسې د شپې په لوح العبد د ورځې په خوب کې د باندې تېره سي، نو د اختر د شپې اعلان ستا دپاره د خوشحالۍ سبب نه ګرځي، ځکه تاسو دغه میاشته په غفلت کې تېره سوله، ستاسو دغه میاشته په لوح العبد کې تېره سوله، ستاسو دغه میاشته په خوب کې تېره سوله. بیا به ته هر څوک کوشش کوې چې دا را وګرځوې، لیکن دا میاشته به ستا دپاره بیا نه راګرځي، دا ستا د لاسه ووتله، دا ستا د لاسه تېره سوله. نو زه پر دې ټوله دینداره طبقې باندې غږ کوم چې د الله په خاطر د خپل خلک د دې شانو څخه منع کړي، د الله په خاطر پر دې خلکو ګشتونه وکړي، د شپې راوځي چې په کوم ځای کې څراغونه لګېږي، د فتو ټورنمنټونه شروع دي، هغو له ورسي زارۍ ورته وکړي چې مه کوئ. که ستې د وجې څه عذاب رالی ټوله به ورسره غرق سي، که ستاسې د وجې څه یو زحمت راځي دا ټوله به د هغه خوند ګوري. محنت پر وکړي، کوشش پر وکړي، د خپل ځوانان د چکو د پتو د بوډو د ټورنمنټونو سره وګرځوي، د خپل ځوانان د کرکټو د فوټبال د دې د ټورنمنټونو سره وګرځوي، زارۍ ورته وکړي چې مه کوئ د الله بندګانو. د 11 میاشتې په غفلت کې تېرې کړې، د 11 میاشتې د الله د دین سره په بغاوت کې تېرې کړې، د 11 میاشتې و دین ته تا شا کړې وله، د 1 میاشت خو اوس الله ته متوجه سه، الله ستا طرف ته متوجه دی. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي چې الله ستاسې طرف ته متوجه دی، پر تاسې رحمتونه نازلوي، پر تاسې برکتونه نازلوي، ستاسې دعاګانې قبلوي، ستاسې ګناهونه معافوي. بدنصیبه دی هغه څوک چې په دا میاشته کې د الله د رحمت څخه محروم پاتې سي. د دې نکتې څخه دا معلومیږي چې ډېر داسې کسان هم سته چې په دغه میاشته کې د الله د رحمته محروم پاتې کېږي. دا به دغه کسان وي چې د دې میاشتې قدر نه کوي، د دې میاشتې احترام نه کوي، په دا میاشت کې تلاوت نه کوي، ذکر اذکار نه کوي، تراویح نه کوي، نفلونه نه کوي، استغفار نه وای، درود شریف نه وای، اعمال نه کوي. دا به هغه خلک وي. نو کوم خلک چې دیندار دي هغه دي دا خلک د دې بېدینۍ سره وګرځوي. یعنې هر سړی په خپل کور کې د خپلو بچیانو ته ووایي چې مه کوئ، ورته ودې جاړي چې مه کوئ، د الله عذاب ته دعوت مه ورکوئ، د الله غضب ته دعوت مه ورکوئ. کښېنه په خپل کور کې په کراره کښېنه. که عبادات نسې کولی، ذکر اذکار نسې کولی، منکرات خو مه کوه، کرار بیده سه، بس ماښام هم بیده اوسه، سهار هم بیده، نه څه ولاړو نه څه رالو. که عبادات نسې کولی بس خوب وکړه، ګناهونه خو مه کوه. د روژې د مخه دومره ګناهونو کې نور ډوب لکه اوس په روژه کې شروع سوي. د روژې د مخه د شپې ټورنمنټونه نه کېدل، اوس په روژه کې کېږي. نو چې کم سړی عبادات نسي کولی، پر عباداتو باندې مقابله نسي کولی، هغه خو دې دومره وکړي چې دغه شپه دې په خوب کې تېره کړي، دا ورځ دې په خوب کې تېره کړي، خو دا کارونه دې نه کوي. چې د کارونو د وجې سه، د کارونو د نحوست د وجې سه دا ټوله علاقه، دا ټوله ښار، دا ټوله کلی په نحوست باندې ککړ سي، دا ټوله علاقه د سره په نحوست سي. داسې مه کوئ عزتمنو. الله جل جلاله څه فرمایي؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، ته د خپل مهربان ذات، د خپل کریم ذات، د خپل رحیم ذات څه کوم شي په دوکه کې اچولی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
هغه ذات چې ته په ښایسته شکل کې جوړ کړي، ښایسته لاسونه یې درکړو، ښایسته پښې یې درکړي، ښایسته غوږونه یې درکړو، ښایسته سترګې یې درکړې، کوم شي په هغه رب سره په دوکه کې اچولی. فاین تذهبون، چیرې روان یاست؟ الله فرمایي چیرې روان یاست؟ زما طرف ته راسي. ففروا الی الله، الله وایي زما طرف ته راسي. نو دا روژه الله را باندې فرض کړې ده د دې دپاره لعلکم تتقون، چې الله وایي زما طرف ته راسي. نو د الله و طرف ته راسي عزتمنو، بیا به ارمان افسوس کوي څه به مې لاس له نه راځي. دا اوس درته وایي چې د الله و طرف ته راسي، د الله و طرف ته منډه کړي. سکون، خوشحالي، آرام، راحت، امن، دا ټوله د الله سره دی. عزت، کامیابی، دا ټوله د الله سره دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، شپه ما غراولي ورځ ما غراولي. انه هو اضحك وابكى، خندول ولام اغا، ژړول ولام اغا. انه هو امات واحيا، ژوند ورکول ولام اغا، مرګ ورکول ولام اغا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. اغا ذات څه اغا پاڼه هم نشي ورکېدلی کوم چې د یو درخت څه مځکې ته رایله کېږي، د هغه ذاته څه د هغه غنم دانه نشي ورکېدلی کوم چې د مځکې تیارې ته ځي. هغه ذات قل ان تخفوا ما في صدوركم وتبدو، کوم څه چې تاسې پټ ساتئ په هغه هم خبر دی، کوم څه چې تاسې ښکاره کوئ په هغه هم خبر دی. والله علیم بذات الصدور، ستا د زړه په رازونو باندې خبر دی. هغه الله دا ټوله کارونه ویني چې تاسې کوئ. عزتمنو تاسې دا مه کوئ، د الله طرف ته متوجه سي، توبې وکړئ، استغفار ووایئ، دا زوړ رجسټر د ګناهونو څخه پاکي، کنی نور به بیا زموږ تاسې د تباهي سره مخامخ. ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام د جبرائیل امین پر هغه شرا باندې امین ویلی دی چې کم چا باندې د روژې میاشت راسي د ده بخشش او مغفرت ونسي، دا د هلاک سي. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې آمین. نو کوم خلک چې د دا روژې احترام نه کوي، د روژې قدر نه کوي، د روژې په میاشت کې عبادات نه کوي، د روژې په میاشت کې ګناهونه نه پرېږدي، نو د دې په هلاکت کې به بیا څه شک وي. نو عزتمنو خپل همسایګان، خپل خپلوان، خپل قریبان د هلاکت سره وګرځوي، د تباهي سره وګرځوي. تاسې ټوله وینئ چې د تباهي او د هلاکت طرف ته روان دي. خپل حق ادا کړي. پر دې ټولو علما کرامو دا غږ کومه چې په خپل مسجدونو کې د دغه شانو غندنه وسي، د دغه پتو، د بوډو، د دې ټولو منټو غندنه وسي، په سختي سره هغه د دې څه منع سي چې مه کوئ دا کارونه، چې مه کوئ دا کارونه، د دې کارونو څخه لاس واخلئ. انشاءالله تعالی نور برخې به هم وي د اورېدو په هیله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر مناوردونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير